د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په جنین ښار کې د صهیونیستي اشغالګرو روان پرلپسې ظالمانه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او ژر تر ژره د درېدو غوښتنه وکړه. یاد وزارت زیاتوي د صهیونیستي ځواکونو له لوري دغه ډول ظالمانه کړنې د ټولو قوانینو خلاف عمل دی چې دوام به د هیڅ چا په ګټه هم نه وي او وضعیت بلا کړکېچن کړي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی پکتیا ولایت د ګردې سېړۍ ولسوالۍ ولسونو ته د خبرو پر مهال ویلي نړۍ موږ په رسمیت نه پیژني، نه غواړي په دې اعتراف وکړي چې نور اسلامي امارت د یو نظام په توګه د یو دولت په حیث غیر قابل انکار واقعیت دی. د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه دوی غواړي موږ یې فرمایشونه ومنو، د هغه په بدل کې رسمیت راکړي، مګر موږ خپله خودمختاري نه معامله کوو. افغان سره میاشوایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 30 تنه نور ماشومان پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیات په موخه یو داخلي روغتون ته وروپېژندل شول. افغان سره میاشت زیاتوي شاوخوا تېرو 11 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1352 تنه ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. یونما وایي د 2023 او 2025 میلادي کلونو ترمنځ یو ستراتیژیک چوکاټ چمتو کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه ټاکي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د شپږمې حوزې پولیسو 2 تنه د موبایلونو او پیسو غله د 2 میله اسلحې او یو موټرسایکل سره یو ځای نیولي دي. ستره محکمه وایي د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ ابتدایه محکمې له لوري 2 تنه مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. لوګر کې د نایب امیر الله خان سل بستري روغتون مسؤلین وایي چې دغه روغتون کې په ورځني ډول د څه باندې 1200 ناروغانو درملنه کیږي او د اسلامي امارت په راتګ سره روغتیایي خدمات نوي سرونه ښه شوي دي.